باندې چې زما نظر لګي زه سوال د الله نه کوم چې خدای پاک دې خلکو له ډېر وکړي ځکه چې دې خلکو محنت کړی دی الله پاک زمونږ که نشته دی الله پاک راله نه دي راکړي هېڅ مسله نشته. السلام علیکم اولو د انور داسې په دې لوځي را باندې راوویشتل د غزانو په دې بوټي کې یو دم د انور راښکاره شي او ډېر تیز نو راووتلم داسې پټو سیټ ته تاسو ته ښیم چې غنم په څه درجه کې دي. نو راځئ چې تاسو ته وښیم بیک کیمرې سره چې ماشاءالله په دې روژه کې غنم ډېر زیات په ترقۍ سره او ډېر زیات مزیدار روان دي. باقي دا د مرغو اوازونه خو تاسو اورئ باقاعده نو ډېر ښایسته او په زړه پورې موسم دی. راځئ چې تاسو سره هم شریک کړم. خو یاره دا ده چې کیدای شي دا غنم چې دي نو وروسته بیا ځکه زموږ خپل اعمال دي موږ الله باندې د دې دغه نه ورته وو چې کنې الله زموږ سره زیاتی کوي. الله پاک وایي یو قوم څه چې کله زه عذاب پرې راولم او په هغې باندې مصیبتونه او مشاکل راولم نو هغه قوم چې د هغه د خپل ځان سره هغه ظلم کوي. ځکه د دې وجې نه پې زه هغه مشقتونه او هغه امتحانونه راولم که چېرته موږ صحیح مسلمانان او زموږ عقیده برابر وي نو داسې به نه کېدل. دا اوس وګوره دې طرف ته هغه غنم چې هغه راته هم تله واړه وو او دی بلکل وږی ایستلی دی. الله نه سوال کوم زموږ خپل نشته زما خپله پټي نشته حقیقي خبره ته وکړم لیکن دې غنمو باندې چې زما نظر لګي زه سوال د الله نه کوم چې خدای پاک دې خلکو له ډېر وکړي ځکه چې دې خلکو محنت کړی دی الله پاک زمونږ که نشته دی الله پاک راله نه دي راکړي هېڅ مسله نشته. که چېرته دې خلکو له وشي ښایسته غنم وشي ښایسته ګیا بوس وشي نو انشاءالله العزیز چې دا بیا موږ باندې به هم سهولت راشي ځکه چې که دې پټي والا غنم نه اخلي اوړه نه اخلي نو ما ته به ارزان شي. زه خو هم د بازار نه اوړه اخلم که نه نو که دی چېرته دله خدای پاک خپل ډېر وکړي او د خپل پټي نه دا ډېر غنم واخلي نو په ما باندې به سهولت دا راشي چې کیدای شي ما ته یو 10 روپۍ ارزان شي په بازار کې وړم. نو دا وګوره دا ټماټر والا دي دا غټ غټ ډاګې لګولي دي او ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی او د الله نه سوال کوم چې دا غنم چې په کوم خوشحالۍ باندې دې حد ته راورسېده الله دې وکړي چې دا نور هم دغه شانې پسې زیات شي او د لوره پورې دا مکمل دغه طریقه باندې ورسېږي او الله پاکې په صحیح طریقه باندې ځای ته ورسوي. باقي دا غر دی ماشاءالله نور ته بالکل مخامخ ته ځکه چې ټایم نږدې دی روژه ماتي ته او ډېر ښایسته موسم دی ډېر زبردست موسم. دې طرف ته دا نور دی او زه سوري ته ولاړم ځکه چې د ورځې څه ناڅه نور لږ تیز و نو دغه دی دا روژه خامخا سړی روژتي نو اثر پرې کوي. نور موسم ډېر ښایسته او ډېر مزیدار دی. نو هسې ما ویل مازدیګری دی د سره ووتم د پټو ته ما چې یاره تاسو سره دا ویو شریکه کړم. د مرغو اوازونه دي یخې یخې هواګانې دي او کله غرمو ته شو کله سوري ته شو ځکه چې روژه ده نو ډېر ښایسته او مزیدار ماحول دی او موسم دی. نو امید کوم چې ویډیو مې خوښه شوي او غنم به د نظر لاندې راغلی. ډېره مننه ډېره شکریه.